سره این چې لیکې دا زما ډېر خوښیږي. خو دریم لفظ دی دا مې بشمیر خوښیږي. ډېر ښه. او ای سره این چې لیکې دا زما ډېر خوښیږي. خو دریم لفظ دی دا مې بشمیر خوښیږي. دا مې غرض دی حکومت د ای ان پی غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ټول د هرکلی زموږ په نوي پروګرام کې لیکي هیلې اخترامات نومونه محمد اویس یم د خپل ادبي پاړې جټ واین سره. تمه لرم چې د صحت په جامه به یو روغ جوړ او خوشحاله. اول څنګه چې تاسو موږ ته فرمایش کړی چې د نسیم ابا پروګرام نه دی راغلی، په نسیم ابا پروګرام ریکارډ نسیم ابا خواته راغلی و چې انشاءالله هغه نه به اخیستل شعري ریکارډ کوو. ټول نه ورخو چې کوم د نسیم ابا ډېره شکریا ادا کوو چې هغه موږ ته په دومره مصروفیاتو کې خپل وخت راکړو. نو بیا د نسیم بابا د خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني او ډېره مننه. مینوالو پروګرامونه مو ډېر کړي دي، انشاءالله به شوي ده. خو اوس چونکې وخت داسې دی چې لږ لکه ناوخت دی که نه، او ټایم به ټیمه کېږي. او دلته مونږ یو څو دانې ملګري دي، هغو ما ته ویلي وو چې یاره بچخانۍ ګله پروګرام به یو سپیشلي مونږ دپاره راډلی کړي که نه. نو ما ورته یو غزل انشاءالله لیکلی ده، هغه زه ورته ډالۍ کوم. او یو زما د زړه ملګری دی چې هغه زما ډېر خوښ دی، او د هغه بچخاني ډېره خوښه ده، او دا زه سپیشل د هغه دپاره ډالۍ کوم. امید لرم انشاءالله چې خوښه به مو شي. او د لچۍ والا رشید خان او واحد او شربت خان مطهر ملک، دا زه سپیشل کې دا غزل دو خلکو ته ډالۍ کوم. انشاءالله امید لرم چې خوښه به مو شي. غزل د وروره بچخانۍ په باره کې نو د کومو ملګرو نومونه چې ما واخیستو دا د سپیشل زه هغو ته ډالۍ کوم. امید لرم چې خوښه به شي انشاءالله. او غزل وایي وروره یی چې نه رواجونه بیلو نه سمجونه بیلو، نه رواجونه بیلو نه سمجونه بیلو، مونږ پښتانه زلمي یو په ننګ سرونه بیلو. ډېر ښه. مونږ د پښتو په سیمه تل تل خوشحالي غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. واه. او ای سره این چې لکې ای سره این چې لیکې دا زما ډېر خوښیږي. خو دریم لفظ دی دا مې بشمیر خوښیږي. ډېر ښه. او ای سره این چې لیکې دا زما ډېر خوښیږي. خو دریم لفظ دی دا مې بشمیر خوښیږي. دا مې غرض دی حکومت د ای ان پی غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. د پی ټي آی والا ټول مشرکان رها کړل، آسی منهونه غونې څو ګستاخان رها کړل. د پی ټي آی والا ټول مشرکان رها کړل، آسی منهونه غونې څو ګستاخان رها کړل. مونږ د نبي په شان کې کله ګستاخي غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. یو په پښتو ګواه دی، بل په تاریخ ګواه دی، خوشحال لیکلی کتاب په هر پریخ ګواه دی. ډېر ښه. دا زمونږ حق دی، نه پې مونږ بله پرټي غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. اول سده نسیمه ته ډېر سده نسیمې، ما چې غزل پړاو کو ډېر حجبه نسیمې. مونږ عوامي شاعران ټول پې قرباني غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. نه رواجونه بیلو نه سمجونه بیلو، مونږ پښتانه زلمي یو په ننګ سرونه بیلو، مونږ د پښتو په سیمه تل تل خوشحالي غواړو، مونږ بچخاني غواړو، مونږ بچخاني غواړو. ډېر ښه. نسیم بابا ډېره مننه کوم چې تاسو موږ هم اخیسته د بچخانۍ کوم کارکونان دي هغو دپاره تاسو کوم یو اخیسته غونې غزل وویلو. موږ امیدوارو چې انشاءالله زموږ مینوال ته به ډېر زیات پسند شوی وي. مینوالو که تاسو د نسیم بابا شاعري پسند شوي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره لازمي سره پریس کړئ. دې سره به تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن میلاویږي. او که تاسو دا ویډیو زموږ په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو د فیسبوک پیج هم سره لایک کړئ، شیر یې کړئ سره. انشاءالله تاسو به داسې ښایسته خوندورې شاعري میلاویږي په د پیج او د په چینل باندې. اوس موږ ته اجازه درکړئ، انشاءالله بیا به میلاویږو تاسو سره په نوې ویډیو کې. خدای په امان.